أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. مخکې الله پاک حکم بیان کو چې کله تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو نه څه شی غواړئ نو د پردې نه شاته به تاسو تپوس کوئ او شی به غواړئ، یعنی د پردې حکم راغی. نو حکم دا خو عام یې نو ردی د وجنا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بعضې بیبیانې هغه داسې وې چې د هغو بچي هم و د نورو خاوندانو، او دغه شانتي په دې کې هغه کسان هم داخل شو چې د دغې بیبیانو پلاران وو هغه. نو الله پاک د هغې استثناء بیان کړه چې د دو دپاره دننه په کور ته په داخلېدو کې هیڅ ګناه نشته، دو دننه کور ته داخلېدی شي. لکه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها چې دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور، دغه شان حضرت حفصه رضی الله عنها دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور، دغه شان د عائشه صدیقه رضی الله عنها رونه وو، د یو نومو محمد بن ابي بکر او د بل نومو عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله عنهما. دغه شان د حضرت حفصه رضی الله عنها رور عبد الله بن عمر رضی الله عنه، داسې نور صحابه. نو الله پاک د دو استثناء بیان کړ چې دو کور ته داخلېدی شي، ردو په داخلېدو کې هیڅ ګناه نشته. نو الله پاک فرمایل لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن، نشته څه ګناه په دې بیبیانو باندې فی آبائهن په باره د پلارانو د دو کې چې ردو پلاران دا دننه داخلېدی شي، ولا ابنائهن او نه په باره د زامنو د دو کې، ولا اخوانهن او نه په باره د رونو د دو کې، یعنی ګناه نشته په باره د رونو د دو کې، ولا ابناء اخوانهن او نه په باره د ورېرونو د دو کې، ولا ابناء اخواتهن او نه په باره د خوریو د دو کې، ولا نسائهن او نه په باره د مسلمانو زنانو کې، یعنی هغه زنانه چې هغه مسلمانانی نو د هغو نه پرده هم نشته. نو معلومه شوه چې د غیر مسلمو زنانو نه پرده دا هم لازم، او داسې د بې حیا زنانو نه چې هغو د پردې خیال او لحاظ نه ساتي او د هغو د نارینهو زنانو په مجلسونو محفلونو کې په ازادانه طریقه باندې شریکېږي، نو د هغو نه هم پرده بیا لازم. دغه شان د خپل کورونو د خدمت دپاره هم غیر مسلمه زنانه دا ساتل نه دي پکار، او عام طور باندې د زنانو د پاره
د خپل کور خدمت کول د دې ثواب د زنانو د نفلی منځ او د نفلی روزو نه سیوا که د خپل بچی کپڑی انزی نو دا هم د دې د پاره ثواب دی که دا د کور لوخي انزی دا هم ثواب دی که ځای جارو کوي دا هم ثواب دی که د خاون خدمت کوي دا هم ثواب دی او یوازې ثواب نو بلکې د نفلی منځ او د نفلی روزو نه ردی ثواب دا سیوا د دې وجنه یو پیرا حضرت ابو درداء رضی الله عنه د لور رشتہ راغله چې د کله د هغه کور تپوس وکړو نو په هغې کې د خدمت دپاره وینځي غلامان نو د هغې رشتې نه انکار وکړو د دې په وجه چې زما بچی دا به بیا د کور خدمت نه کوي هغه به نور خلک کوي او دا به د دغې ثواب نه محرومه شي چې دا سبب او ذریعه د زنانو د جنت جوړیږي نو هغه د دغې رشتې نه انکار وکړو ولا ما ملکت ایمانهن او نشتره سګنا په هغه کې چې مالکان دي خلاصونه ده واتقین الله ويرګي د الله پاک ان الله کان علی کل شیء شهیدا یقینا الله پاک په هر شی باندې گواه دی نو د ټولو احکاماتو په باره کې د الله پاک نه یره دا به انسان مد نظر ساتي چې کله خدای نه یره نه نو بیا په دغه نیکو او په دې اعمالو کې بیا اخلاص هم نه پیدا کیږي نو هر عمل چې انسان کوي په دې کې به د الله پاک نه یره دا ساتي چې د هر عمل Please subscribe my YouTube channel. لا جناح علیهن نشتره سگنا پدو باندی فی آبائهن پبارا دپلارانو ددو کے ولا ابنائهن او نا پبارا دزامنو ددو کے ولا اخوانهن او نه په بار درونو ددو کې ولا ابناء اخوانهن او نه په بار د وريرونو ددو کې ولا ابناء اخواتهن او نه په بار د خوریو ددو کې یعنی ګناه نشته پدې مذکورہ شخصیات ولا نسائهن او نه په بار د مسلمانو زنانو کې ولا ما ملکت ایمانهن او نه په بار د هغه کسانو کې چې مالکان دي خلاصونه ددو واتقین الله ويرګي د الله پاکنا ان الله یقینا الله پاک کان علی کل شیء شهیدا د په هر شی باندې حاضر